بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نادانو ما زړو روایتونو پسې تلم، نادانو ما زړو روایتونو پسې تلم، تیارو کې چرته لري چراغونو پسې تلم. ته سپینه لمن ګرځه داغ زما په لمن پرېږده، ته سپینه لمن ګرځه داغ زما په لمن پرېږده، قسم دی زه په خپله په دې داغونو پسې تلم. یقینا شعرونه د فاضل کریم اختر صاحب د زیدي او نوموړی شاعر او ما سره په خپل ټي وي کې نن میلمه دی، پروګرام دی د کام شاعر. فاضل کریم اختر صاحب ته په خپل پروګرام کې هر کله او په خیر اغلی وایم. الله مو خوشاله لره او ستاسو د ډېرې مینې نه او دغه چې کوم د دې محفل سره راغلم او غواړم چې زه خپل مات ګوټ څه لیکل کړي چې هغې کې تاسو هغې ما برخه واخلئ را سره او تاسو را سره شریک شئ او بیا د خپلې رایې نه به مې خبر کړئ چې زما څه لیکلي دي او ښه مې لیکلي دي که نه ښه نه دي. نو دا فیصله اورېدونکي کوي که نه، وینا والا په خپله دا فیصله نه شي کولی. ډیره مننه. فاضل کریم اختر صاحب د زیدي اوسیدونکی دی، د څه تعریف محتاج نه دی. د ډیرو خو شاعرانو سره خواري کړې ده په دې زیده کې. راهي صاحب دی، سایر علي او زما ډیره چې کوم دی نو تسلي مال را کړې ده، ډېر داد را کړې او ډیره خواري ما سره هم کړې ده. نو فاضل کریم اختر صاحب د استادانو استاد دی. زه ورته خواست کوم چې بلا نغه مونږ ته خپل غزل وړاندې کړي چې کتونکي ترې خوندونه واخلي. دا پخوا مې یو غزل هغه مې لیکلی و، د بعضې کسانو خوښ شوی و، نو تاسو ته عرض کوم چې نه په طلب نه په کوشش ده چې څوک یار عمومي، دا فیصلې خو د نصیب دي چې په وار عمومي. نه په طلب نه په کوشش ده چې څوک یار عمومي او دا فیصلې خو د نصیب دي چې په وار عمومي. او که سکندر شي ټول په ټول څوک په ټول جهان حکمونه کوي، که سکندر شي څوک په ټول جهان حکمونه کوي او چې بخت نه وي د ځوانۍ د مرګ ګزار عمومي. او کله بچان ټوله دنیا کې ورپسې نه بوي، کله بچان ټوله دنیا کې ورپسې نه بوي او کله د کوره شي بهر کوڅه کې یار عمومي. او څوک په حالونو کې ویناس زړه دردونه کوي، څوک محلونو کې ویناس زړه دردونه کوي او څوک په ځنګلو کې د خوږ زړګي قرار عمومي. او چې دا تقسیم دی د ازل که دی زمونږ عمل لاړ شي په کومه څوک په کومه لاره لار عمومي. او کږې وږې لارې یو ځای شي لویې لارې ته ځي، اختر به هم چېرې د خوږ زړګي قرار عمومي. ډېر ښه جي، ډېر خوندونه مو ترې واخیستل کتونکو. ما په سر کې تعارف د فاضل کریم اختر صاحب ځکه ونه کړو چې ما وی چې تاسو غزل واورئ د فاضل کریم اختر صاحب نه، نو تاسو ته به اندازه مو لګي. زه لږ وضاحت کوم چې زمونږ د اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ چیرمن فاضل کریم اختر صاحب دی. مونږ یې ډېره مننه کوو، ډېر په ګرانه مو ترې وخت اخیستی، ډېر د مصروفیاتو نه وخت وباسلی دی او مونږ له دې پروګرام ته راغلی دی. ورته به بیا خواست کوم چې مونږ ته یو غزل وړاندې کړي، خو د هغې نه مخکې دی مونږ ته د ادبي هلو ځلو باره کې یو دوه خبرې وکړي چې ستاسو ادبي هلې ځلې څنګه دي. مونږ خو اوس نن سبا مصروف یو د دې اجمل منصور صاحب په دغه کې او ټول سره یو بل سره خپله کې مشوره کوو، دغه کوو چې دا خبره مونږ چې دا مخکې لاړ شو او په یو ځای باندې ولاړ پاتې نه شو او ټوله دنیا مخکې روانه ده، مونږ ولې دې وروسته پاتې شو. نو په دې کې چې څه قسم قرباني څه قسم ضرورت دي، نو مونږ به خامخا یو ځای دوی سره ملګرتیا کوو او د زړه د اخلاصه به کوو، داسې نه چې زباني کلامي هر طریقه باندې چې هر رنګ باندې چې په هر حالاتو کې چې من به خپل کوشش کوو چې د الله په مهربانۍ باندې مونږ د خپل منزل ته ورسو او دا خپله خبره سرته ورسو. ډېره مننه. یقینا د فاضل کریم اختر صاحب خواستو چې د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره مونږ به د اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ دا کاروان په مخ کې بوځو. تصور صاحب هم مونږ ګوري، نو د هغې هم مونږ سره ډېر داد دی او ستاسو هم ډېر داد دی. شانی صاحب شو، سایر علي صاحب شو، اسماعیل بایل شو، ظریف خان صاحب شو، د دې ټولو داد دی مونږ سره او د دې ټولو کابینیشن د ټول ملاتړ دي. ان شاء الله دا ژبې له به وده ورکو دي ژبې له ان شاء الله چې ستاسو په شان
خواږه مشران درانه مشران مونږ سره وي او ستاسو لاس زمونږ په سر وي نو انشاءالله د پښتو ژبې خدمت په مخکې په وړاندې ځي غزل راته جي ډالۍ کوي یو بل دا یو غزل خو کړی تاسو یو ځل څو مخکې مو اورېدلی دی نو دا به درته دوباره ووایم ګوره دې ملګرو مې نه اورېدلی ګل سره ازغي چې په خندا نه شي ګل سره ازغي چې په خندا نه شي او داسې نیمه خوا سپرلی دې را نه شي او زه دې د ځنګلو لیونی کړم ستا خوله دې هم ډکه د خندا نه شي زه دې د ځنګلو لیونی کړم ستا خوله دې هم ډکه د خندا نه شي او داسې په غوغا بېلتونه مه راځه داسې په غوغا بېلتونه ډک د مینې زړه مې وارخطا نه شي یار مې د رقیب په خوا کې ناست ولید یار مې د رقیب په خوا کې ډېږم بېګانې خوب مې رښتیا نه شي وایه چې څه وایه زر شه ووایه شپه د مینې لنډه وي سبا نه شي وایه چې څه وایې زر شه ووایه شپه د مینې لنډه وي سبا نه شي او څنګه چې اختر دی په غمونو کې داسې دې څوک هم په مشغوله نه شي ډېر ښه څنګه چې اختر دی په غمونو کې داسې دې څوک هم په مشغوله نه شي داسې دې هم څوک په مشغوله نه شي ډېر ښه ډېر الله پل کریم اختر صاحب نه به یو بله پوښتنه کوم چې د پل کریم اختر صاحب عمر څومره دی او څومره شاعري یې کړې ده د کتاب جوګه ده که نه ده شاعري خو مې کافي کړې وه په یو وخت کې بیا حالات بل شان شو بیا زه اردی طرف ته مې لږ شان مطالعې ته خیال شو خو او دغه هم وه خو ځای په ځای خوره وره پرته ده راغونډول غواړي د هغې ما سره ټایم نشته او باقي سوال د عمر دی نو په 14 اپریل باندې زما عمر 82 سال برابر شو ماشاءالله جی 82 کاله عمر او وړو را سره دغه کولو دا په ټول عمر کې زما سالګرې چرته نه وه دا سالګرې هم مناو کړې ده سالګرې هغه رومالونه هم را سره پراته دي خو خیر دا خو په دغه کې یو خبره راغله پرو کې یو خبره راغله خو دغه سالګرې خو دا اوس فیشن دی زموږ د زمانې خو دا نه وي خو دعا دې راته تاسو ټول کوئ چې خیر الله تعالی ستاسو ژوند کې برکت راکړي او بس چې د سیالي زما هم برابر شي دا اختر راشه اختر راشه چې اختر شي نن اختر دی پل کریم صاحب تاسو ته که دا غزل یاد وي نو مونږ ته یې ډالۍ کړي او که نه وي نو چې څومره یاد وي نو هغه به درته ووایم مروره دا مې ډېر مخکې لیکلی و او په دې باندې دوستانو ډېرې مبارکۍ راکړې وې چې مروره یاره راشه نن اختر دی لږ خبر په حال زما شه نن اختر دی خلکو نوې جامې جوړه کړې اختر له د سیالۍ جامه زما شه نن اختر دی د یتیم په شان په چغو چغو ژاړم راشه خوله کې مې خندا شه نن اختر دی رښتیني به د ګیلو در سره نه کړم یوې ورځې له پخلا شه نن اختر دی چې د سیالي زما نور رانه مصري په منځ کې دي او چې د سیالي زما هم برابر شي د اختر راشه نن اختر دی ډېره مننه د اختر صاحب ډېره مننه کوو بله پوښتنه ترې لرم چې د چا نه د اردو شاعرانو کې د چا نه متاثره یا د پښتو په شاعرانو کې د چا نه متاثره د پښتو خو زمونږ لوی خدای دغه رحمان بابا دی خټک صاحب دی یوسف زی صاحب دی او په تیره باندې چې کوم دی نو دا بابا چې کوم دی زمونږ نو د هغه نو احمدین بابا دا حمزه بابا صاحب حمزه خان چنواری نو هغه یې نو زه ډېر زیات متاثر یم او ډېر دغه یم اکثر مطالعه کوم د اردو جنګ د احمد الدین قاسمي قصیل چپائی حمایت علی شاعر داسې ډېر دي چې کوم دی چې چا سره زه میلاو شي همدا هغه یادوم چې چا سره ملاقات نه شي هغه نه یادوم گزرا سی بات میں برسوں کے آرانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے میں اسے وحشت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئی ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے خیر ببل ملاقات کو خیر دور تو صدا شعر موئی جی
دا ما د شاعر اوس نوم یې د خدا سره کتاب ورو خاجي ښه ډیره مننه کوم په تلو تلو کې به اجازه غواړو صاحب د زما خیال د سیفوتین صاحب خاجي ښه غالبا خیال زما ته خاجي ښه په تلو تلو کې د پل کریم صاحب تخواس کوم چې پښتنو شاعرانو ته یا پښتنو ظلمو ته پښتون قوم ته تاسو په دې پروګرام کې څه پیغام ورکول غواړئ جی زما خو پیغام هم دغه دی خو د جگر مراد آبادی یو شعر را ترایا سے پدی بارہ کی کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے نو بس خبر هم دغه چې بس یو بل سره مینه کوئی دی یو بل په غم باندې غمجن یې په خوشاله یو بل سره ملګرتیا کوئی مدد کوئی او دیو بل خېګړه کوي یو دیو بل پکار راځي او یو بل ته دعا کوي خیره مو کوي کنزل مو کوي بد اخلاق مو خوځوي او توفیق خدای مونږ ټول لراږي چې مونږ چې کوم نن د خپل وطن د خپل قوم د خپل دغه چې کوم نن لږ مخکې بوزو او چې چا سره سیالي برابر شو خلک رانه ډېر مخکې روان دي په دې ډېر زیات خفه یم چې خدای زمونږ دا سیالي برابر کړي مونږ هم د چا په شمار کې راځو یاره دا هم یو قوم چې کوم نن دوی کوښښ کړی او دې حد ته را رسېدلي دي چې کوم یو مثالي هسې خو زمونږ قومت مشهور دی د خیره الله فضل چا نه رستو نه یو الحمدلله خو مونږ چې داسې حال دغه طور چې خلک زمونږ مثال ورکوي بل ٹھیک شو جی ډیره مننه کوم د فضل کریم اختر صاحب چې د دومره مصروفیاتو نه وخت راوباسو او زمونږ د محفل ته او زمونږ د پروګرام ته راغی په تلو تلو کې به زه یو شعر ډالای کوم د صاحب شاه صابر صاحب چې یا لیونی دي یا مې نه پیژني یا لیونی دي یا مې نه پیژني څوک چې زما لارې نه ما اړوي د کیمرامین اسماعیل سره قیصر خاکی اجازت غواړي د الله امان